اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وسلم قرآننا وسلم أعمالنا وسلم اعتقادنا واشفنا واشف مرضانا وأصلح ذات بيننا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا قبل الموت وارحم علينا عند الموت وسهل علينا سكرات الموت ولا تعذبنا بعد الموت. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا واخذل من خذل دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة في قوم توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك فوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع مجيب الدعاء. يا رب استجب دعواتنا وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. یا الله دا ختم دی قرآن عظیم شان مولی سیبانو کڑا یا الله دوی په عمرو کې برکت واچي. یا الله دا قبول کې خدای باندې ادا کړي. یا الله دا خدای باندې ادا کړي قبول. یا الله ته قبول کړي. یا الله دا ختم دی قرآن عظیم شان لا ولا تر اخره پورې یا الله خدای باندې ادا کړي قبول کړي. یا الله دا ختم دی قرآن عظیم شان دی حضرت محمد مصطفى صلی الله علیه و آله وسلم روح مبارک ته ثواب ورسي. یا الله کو سلیل زره کم و زیاد پیغمبران طهاری و فردان روح ته ثواب ورسي. خلفاء اربعه ته ورسي. عشره مبشره و اهل بیت ازواج طاهرات و صحابه و صحابیات و تابعین و تابعات و تابعین و تابعات مفسرين وتا مجتهدين وتا فقهاء وتا محدثين وتا مسلمين وتا مسلمات وتا مؤمنين مؤمنات كل ثواب ورث. معلمين وتا متعلمين وتا ائمه مذاهب اربعه ورث. ائمه حاجته ورث. صاحبان طریقت ورث. صاحبان اهل السنه والجماعه كل ورث. يا الله دې موږ تاسو ټول حقداران ته ثواب ورث. ټول حقداران ته یا الله دې مونږه شيوخ ته ثواب دې مونږ الله سره ته ثواب ورسې. دې مونږ کاکا صاحب ته دې مونږ مشر شیخ صاحب ته دې مونږه حضرت شیخ صاحب عبدالرشید ته یا الله ته ثواب ورسې. الله ته نور نه ډک قبر نور نه ډک. یا الله ته وبخې ته رضا سي بخشش وکړې. درات ولیا وته نصیب وګرځې. یا الله جنت فردوس وته نصیب وګرځې. یا الله شخص عبد الستار سي وبخې ته رضا سي بخشش وکړې. درات ولیا وته نصیب وګرځې. یا الله شیخ عبد الرحمن سی وکړي ته رضا سی بخشش وکړي. ټولو ته درجات ولیا ورته نصیب وګرځي. یا الله شیخ عبدالمالک صاحب مریض د تاسو ورته دعا وکړي. الله دې ورته صحت نصیب. الله دې ورته صحت نصیب. الله دې ورته صحت نصیب. الله دې ورته کامیابي نصیب. الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي. الله دې موږ تاسو رحم وکړي. یا الله څومره خلک دلته راغلي یعنې ټولو قدمونه په میزان خیر کې واچي. یا الله قدمونه په میزان خیر کې واچي. یا الله ټول دنیا مسلمانانو باندې رحم وکړي. ټول دنیا مسلمانانو رحم وکړي. کامیابي تاسو ټول نصیب وګرځي. یا الله رضا نصیب وګرځي. نبی شفاعت نصیب وګرځي. یا الله مجاهدینو ته نصرت ورکړي. غلبه ورکړي. اتحاد اتفاق نصیب وګرځي. کفارو ته شکست اتحادي اتفاقي ټول ته شکست مغلوب شکست تباه وګرځي. یا الله بندیان خدای پاک بندیانو ته صحت ورکړي. یا الله زړه خوشحاله کړي. یا الله هغوی خیر سره خپلو کورونو ته راخلاص کړي. چېرته چې دي او کوم ځای کې دي او چېرته چې دي الله ته زر په زر راخلاص کړي خپل کورونو ته. یا الله کو کافران تباه وګرځي. یا الله بندیان اسلام نه بند خلاص کړي. قرضداران د اسلام نه قرضونه خلاص کړي. مسافران د اسلام سفر به خطر وګرځي.
مریضانو د الاسلام ته شفا کامل عاجل نصیب وګرځې اصحاب د الاسلام ته توبه بندګي په استغفار اخلاص نصیب وګرځې یا الله شچا دعاګانې غوښتي یا الله ته تقبلي موږ دعا کوو خدای ته تقبلي مقبول وګرځې یا الله مرادونه حاصل کړي یا الله مرادونه حاصل کړي محمد رسول من سره راغی خاص دلته 2 ساعته موږ سره ناستو دلته دعا وکړي چې خدای د په عمر کې په مال کې په اولاد کې یو بچی مسافر د الله دې په سفر کې برکت واچي الله دې ورته سالم او غالم او رابح ولري الله دې په باندې خوشاله کړي الله دې ته تابع وګرځي الله دې مسیح ټولو ته کامیابي ورته نصیب وګرځي الله دې صحت کامله ورته نصیب کړي الله دې صحت کامله نصیب کړي یا الله حماسي صاحب داورونه الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې په عمر کې برکت واچي الله دې په درس او تدریس کې برکت واچي الله پاک دې په کورو کې برکت واچي دې په مالو کې برکت واچي دې په بچو په عمرو کې برکت واچي یا الله والدې ورته وبخي چې رضا سي بخشش وکړي الله تعالی نصیب کړي ټول دې موږ تاسو حقدارانو وبخي ته رضا سي بخشش وکړي د رضا تعالی نصیب وګرځي موږ والدې ته تاسو دعا وکړي الله دې دغه ته برکت ورکړي الله دې ورته صحت ورکړي الله دې ورته کامیابی نصیب وګرځي موږ تاسو لپاره دعا کوي دا الله دې صحت ورته نصیب کړي الله دې ډېر عمر ورکړي موږ دعا لپاره یا الله ټول څوک سره راغلي دي ټول قدمونه په میزان د خیر کې واچي اللهم صل على سيدنا دا امام صاحب ته حماسي صاحب څو ملګري دي څومره چې عمرې ته دي ټول عمرې قبول کړي دعا قبول کړي چې موږ کړي دوی کړي اته ورته قبول کړي ملګري ټول څومره دي عمرې ته تللي څومره مسلمانان دي یا الله تعالی ټول عمرې قبول کړي دعاګانې قبول کړي زیارتونه قبول کړي موږ دې په دعا قبول کړي موږ دې دوی دې په قبول کړي یا الله دې موږ تاسو ټول کامیابی دنیا آخرت نصیب وکړي دا پاکه د مسافر چیرته شي دي چیرته شي دي یا الله ته ورته کامیابی نصیب وکړي یا الله زوی ورته خوشاله کړي یا الله زوی خوشاله کړي یا الله سالم او رابح او غانم ولري صالح او غانم بار چیرته شي دي خدای پاک مریضان دي که څوک مرسوي دي الله پاک دې ټول وبخي ته رضا سي بخشش یا الله دغه د ساکو خلکو ته کامیابی نصیب وګرځي او کسب و کار کې په عمرونو کې برکت واچي دنیا آخرت ټول خاسته کې یا الله دنیا آخرت ټول خاسته کې ټول ته جنت فردوس نصیب وګرځي دین دنیا برابر کې دین دنیا برابر کې طالبانو ته خدای پاک د ترجمه ته کې نستل د مولویانو ته یا الله په عمر کې په مال کې په ټولو کې برکت واچي علم ورکې شوق ورکې رغبت ورکې استقامت په دین اخلاص ورته نصیب وګرځي یا الله سفر به خطر وګرځي ظالمانو نه وساتي اللهم صل على سيدنا محمد دا د مدرسې سره څومره کسان په مکه یا الله دې ورته قبول کړي یا الله چا چې څومره دلته مالی جانی څومره کومکونه د مدرسې سره کوي د طالبانو سره کوي په دې روزه کې نور وخت کې یا الله ټول په عمرو کې برکت واچي په مالونو کې ظالمانو نه وساتي دنیا آخرت خاسته کې ټول کامیاب وګرځي اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاهوال والافات وتقدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد انك على كل شيء موږ دا ټول ورونه ته موږ دا ورونه ته ټول ته دعا وکړو الله دې په عمر کې برکات واچي الله دې درس تدریس کې برکات واچي الله دې په اولادونو کې برکات واچي الله دې په مشانو په عمرونو کې برکات واچي الله پاک دې موږ تاسو دنیا آخرت کاشته وګرځي ربنا واتنا ما وعدتنا عبد المالک شیخ صاحب بیا دعا وکړي الله پاک جمعه رسمي الله یا الله دې ورته دنیا دې ورته قبول کړي یا الله دې موږ دعا ورته قبول کړي استشاره ورته کړي ورته قبول کړي یا الله دې ښه کړي یا الله دې روغ جوړ وګرځوي روغ جوړ وګرځوي یا الله چېرته چې مریضان دي ټول خدای پاک جوړ روغ وګرځي څوک خدای پاک صحتمند دي دې ورته تندرست وګرځي څوک چې راغلي ټولو قدمونه په میزان د خیر کې واچي ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسول دا د مدرسې څومره چې استادان دي الله دې په عمر کې برکات واچي دې په مالونو کې برکات دې په اولادونو کې دې په درس او تدریس کې برکات واچي دې په درس او تدریس کې برکات واچي اللهم زدنا علما وعملا
اللهم زدنا علما وعملا، اللهم زدنا زكاة وفتنا، اللهم زدنا زكاة وفتنا، اللهم انجاحا ونجاحا، اللهم انجاحا ونجاحا. یا الله دا ټول مسلمانان چیرته دي کامیاب وګرځي، دغه طالبان مرادونه حاصل کړي، مرادونه حاصل کړي، چیرته چې دي خدای ته خوشاله لري، هر چیرته چې دي الله ته خوشاله لري. الله دې په عمرو کې، دې په مطالعو کې، دې په ټولو کې برکت واچوي، شوق رغبت استقامت په دین شکر ته نصیب وګرځي. خدای پاکه څومره مسلمانان دي ټول کامیاب وګرځي، کفار چیرته شکست نصیب وګرځي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.